پر ولسمشرغنی د امریکا فشار خپل وروستی حلقې ته ورسید. سلامونه لیدونکو، ویډیو تر پایه وګورئ، له حقیقتونو ځان خبر کړئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د زلمی خلیلزاد هڅې تر څو ګډ حکومت ته زمینه برابره کړي ناکامې شوې. د تحلیف په ورځ بیا ولسمشر اشرف غني وننګاوه چې باید د ملي یووالي حکومت پخوانۍ نسخې ته ادامه ورکړي، اما ولسمشر ونه منله. خبره تر لوړې ورسېده. ولسمشر اشرف غني ته قاضي القضات لوړه ورکړه او خپل سیاسي تعهد یو ځل بیا نوی کړ. خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو تر راتګه ورسېده. پمپیو د جان کیري پر قدمونو پښه کېښوده، ولې دا ځل یې پښه خویه شوه او هڅو یې کوم ځای ونه نیوه. ډاکټر عبدالله د خپل سیاسي سهم او قلنګ لپاره د امریکا او سیمې هیوادونو د استعمال ښه وسله وګرځېده. ایران او روسیه یې د فدرالي حکومت لپاره کاروي، پاکستان یې د سیاسي بې ثباتۍ لپاره کاروي او امریکا یې د ولسمشر اشرف غني پر وړاندې کاروي. اما د دې ټولو باوجود ولسمشر اشرف غني د جمهوریت او ولسواکۍ بقا لپاره د ټولو توطیو پر وړاندې ولاړ دی. ښه مو یاد شي چې 2009 کال کې ډاکټر عبدالله د حامد کرزي پر وړاندې ماتې وخوړه او جان کیري یې راوغوښت چې د کرزي له سخت مقاومت سره تر مخ کېدو یې پښې له افغانستانه سپکې کړې او ډاکټر عبدالله په قیر سرک کې پاتې شو. 2014 کال کې ډاکټر عبدالله بیا ماتې وخوړه او جان کیري یو ځل بیا راوغوښت تر څو یې د نجات پیړۍ پر مخ یوسي. دا مهال نو اشرف غني د یو کاندید په توګه ونه توانېده تر څو د سیاسي قلنګ مخه ونیسي، نو د ګډ حکومت طرحه یې پرې وتپل شوه. دا ځل 2019 کال ټاکنو کې ډاکټر عبدالله د دریم ځل لپاره ماتې وخوړه، اما د خپل سیاسي عادت له مخې یې د هیواد په داخلي چارو کې د پمپیو په خښ ښکیل کړه تر څو یې سیاسي نازونه او وداګانې پر ځای پاتې شي. اما دا ځل ډاکټر عبدالله د ولسمشر غني له سخت مقاومت سره مخ دی. امریکا خپلې ټولې هڅې د ګډ حکومت تشکیل لپاره ترسره کړې، خو بریالۍ نه شوه او آخر یې د خپلې سیاسي نانځکې خوښ ساتلو لپاره پر افغانستان د خپلو مرستو د کمښت بټن ووهله. دلته خبره د سیاسي نانځکې د سیاسي قلنګ ده. که ورته ورسیږي نو بیا هر څه سم دي او که ورته ونه رسیږي نو بیا له خټو ځان ته قاضي القضات هم جوړوي او له اوداسه پرته خپل ځان ته قسم هم ورکوي.